یو ورور سوال کړی دی او دا سوال ښایسته سوال دی. وایي موږ چې کله یو څوک مړ شي او د هغه دپاره په جنازه کې دعاګانې غواړو، نو کومې دعاګانې چې موږ ته ښویې شوي دي او حدیثونو کې راغلي دي، نو په هغې کې یو دعا هغه ده چې وابدله دارا خیرا من داره و اهلا خیرا من اهله. یا الله دله کور ورکه د ده د دې کور نه غوره، او دله خپلوان ورکه د ده د دې خپلوانو نه. سوال څه دی؟ سوال د دې ورور دا دی په برزخ کې دته کور د دې کور نه ښکلی څنګه میلاوي؟ سوال صحیح دی که نه صحیح؟ که نه دی مناسب؟ سړی ځان پوه کولی شي، اعتراض خو نه کوي. یا الله خپلوان دې مړي له ورکه د دې خپلوانو نه غوره، نو برزخ کې خپلوان څه کوي؟ جواب: اول خو دا دعا بالکل صحیح دعا ده، په صحیح مسلم کې ده، دا دومره خوندوره دعا ده. عوف ابن مالک رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم په یو جنازه باندې مونځ وکړو، فحفظت من دعائه، نو ما دا دعا یاده کړه. دا دلالت کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم به کله نه کله د جنازې مونځ جهرن کوو، په زوره به یې کوو. وی هغه دعا وي اللهم اغفر له وارحمه، یا الله دې وبخه په ده رحم وکړه، وعافه واعف عنه، او ده ته بخښنه وکړه، دې د ګناهونو نه پاک، واکرم نزله، د ده مېلمستیا وکړه ښایسته، ووسع مدخله، دا قبر ورته پراخه که، واغسله بالماء والثلج والبرد، او یا الله دې پاک که په ګلۍ، په واوره، په اوبو باندې، ونقه من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، او داسې د ګناهونو نه پاک که لکه سپینه کپړه چې د ګندګۍ نه پاکېږي. وابدله دارا خیرا من دارې، او کور وله ورکه د دې شته کور نه غوره. شته کور کم یو دی؟ دنیا دی. واهلا خیرا من اهله، او خپلوان وله ورکه د دې شتو خپلوانو نه غوره. وزوجا خیرا من زوجه، ښځه وله ورکه د دې ښځې نه غوره. وادخله الجنه، او یا الله جنت ته یې بوځه. واعذه من عذاب القبر، او د قبر د عذاب نه یې وساته، او من عذاب النار، یا د جهنم د عذاب نه یې وساته. عوف ابن مالک وی دومره ښایسته دعا یې واورېده د رسول صلی الله علیه وسلم نه، وی حتی تمنیت ان اکون انا ذلک المیت، زما ارمان و چې د مړی زه وی، ارمان مې وکړو چې دا مړی زه وی. چې دومره ښایسته دعاګانې ورته کېږي او په ژبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. ضرور دې سوال له راځو چې الله کور وله ورکړه دې کور نه غوره، اهل وله ورکړه دې اهل نه غوره، نو برزخ کې دا کوم ځای کې ګوره چې کله د مړي دپاره دعا وغوښتی شي که نه، د مړي دپاره چې کله هم دعا وغوښتی شي چې یا الله دا وله ورکه دا وله ورکه، نو یاده کا دا وله ورکه دا وله ورکه دا وله ورکه، دا د دې وخت نه واله او هغه جنت ته تلو پورې دا ټوله زمانه پکې دننه راغله. صرف خبره د برزخ نه ده روان ګورئ، پوه شو بې؟ یعنې موږ چې دا وایو چې یا الله دې مړي له کور ورکه د دې شته کور نه غوره، نو کوم ځای کې وله ورکه؟ جنت کې، برزخ کې، دا ټول ځایونه پکې دننه راغلي. نو د دې روح سوچ صرف برزخ ته تللی دی، حالانکې دلته خبره صرف د برزخ نه ده. دارا خیرا من داره، او دار موږ سره دوه دي، دار البرزخ، دار الاخره. برزخ هم دی، آخرت هم دی، چې خلک راپاسي او الله ته ودرېږي. نو هلته د دې نه ښایسته کور نشتی، د دې خپلوانو نه ښه خپلوان نشتی؟ شتي. خو زه درته دا ویم الحمدلله، او په برزخ کې د دې کور نه غوره کور شتي، په برزخ کې د دې خپلوانو نه ښه خپلوان شتي. بیان یې کړو که نه روان نشي ستی پرېږدو؟ ځینې چې پرېږدو تاسو د بل چا نه تپوس وکئ، لږ پسې وګرځئ. دې که داسې کړو دا خو واضحه ده، که مراد دې جنت والو یا د قیامت ورځ بیا خو واضحه ده، هلته کور هم غوره دی، هلته خپلوان هم غوره دي، هلته ښځه هم غوره ده، هر څه غوره. هېڅ کوم اشکال نشتی. اشکال اوس را پیدا شو چې زه یم او برزخ کې هم شتي. سړی چې برزخ کې، او برزخ کې دي څنګه؟ حدیث کې دا راځي، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی. انس بن مالک رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم وایي کله چې بنده په قبر کې کېښودی شي او ملګري ترې روان شي، انه لیسمع قرع نعالهم، د دې
پیزار هغه آواز د قدمونو آواز کشارې دا مړی چې دی دی اوري نو بیا په ده پسې دوه ملایک راشي دوه ملایک تپوس دی کوي ما كنت تقول في هذا الرجل د دې سړي مبارک ته څه وایي رسول سلم ورته یادوي وی هغه مؤمن به ورته وایي چې اشهد انه عبد الله ورسوله زه دا ګواهي ورکوم د الله بنده دی او رسول نور حدیثونو کې سره هغه نور سوالونه هم راغلي نو دا ملایک به ورته وایي وګوره خپل ځي ته په جهنم کې دا په جهنم کې ستا ځای و دا جهنم طرف ته وته داسې یو طریقه الله جوړه کړي چې دی به وویني دا ستا ځای و قد ابدلك الله به مقعدا من الجنه د دې په ځای الله تعالی جنت کې اوس دا ځای درکړی دی رسول صلی الله علیه وسلم فیراهما جميعا دی به دواړه ځایونه ویني دا کور ورته میلاو نه شو که نه زه اوس تا ته دا وایم چې پلاني هغه پلاني ځمکه تا لیدلې ده ته هغه ما لیدلې ده کوم ځای کې ده په ملک کې ده ته به سعودي کې زه هغه ځمکه ستا شوه ته به نه خوشحالېږې نه وی ټوپونه به وګو خوشحالېږې به ځای تا ته میلاو شو دې ده ته چې ویلی وي چې دا ځای په جهنم کې ستا و د دې په ځای الله جنت کې دا ځای درکړی دی دا ده ته ښه کور میلاو نه شو میلاو شو اوس د دې کور نه پوره خوند به دی کله علي چې کله دی جنت ته ننوځي نو اوس به دی څه کوي دی به ګوري را ګوري یو دا خوند دی دویم حدیث کې راځي چې د مؤمن دا روح چې ده که نه روح ساه دا د مارغه په شکل کې د جنت په دې ونو کې ګرځي را ګرځي دا د کور میلاو نه شو میلاو شو الله اکبر اسی د فایدې دپاره ذکر کومه قتاده رحمه الله چې د انس بن مالک نه دا حدیث را نقل کړی دا ما چې ذکر کو وذكر لنا انه يفسح له في قبره 70 ذراعا او یا گزه دا قبر چې دی الله پراخه کې دی مؤمن ته یا سنگله ويملأ عليه خضرا الى يوم يبعثون او تکشین شي دا قبر دنه داسې مزیدار یې ده دپاره دا هغه قیامته پورې دا ورته ښه کور میلاو نه شو ښه بیا هم یو سوال پاتې شو چې دا اشکال هم واضح کړو چې زه صحیح شوه خو خپلوان غوره د دې خپلوانو نه دا څنګه په برزخ کې شتي دا هم برزخ کې او برزخ کې دي څنګه دی چې کله جنت ویني نو دی په جنت کې هغه خادمان هغه حالات هغه هر څه ویني په دې کې به حوري په دې کې به خادماني دا هر څه د نه دي خو لا دتې پوره خوند نه دی اخیستی نو خپلوان غوره د دغه خپلوانو نه ورته میلاو نه شو میلاو شو پته چې اوس به ورسېدی او که نه الله رب العزت دې موږ ټولو ته دا نعمتونه نصیب کړي الله رب العزت دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې کله الله زموږ نه راځي او الله دې زموږ ټولو اخره خاتمه په ایمان کې